السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وعد الله حق. إن وعد الله حق. إن وعد الله حق. صدق الله العظيم. یقیناً د الله رب العالمین وعده په حق ده. قدرمنو، دا چې الله رب العالمین منګ او تاسو سره وعده کړې ده، باید په هغې کاملا مطمئن اوسو. هغې چې د نصرت او د تایید وعده کړې ده، هغې چې منګ او تاسې سره د لارښوونې او د هدایت ژمنه او وعده کړې ده، هغه ذات چې منګ او تاسو سره د رزق او د روزۍ وعده کړې ده، هغه ذات چې زمونږ او ستاسو سره زمونږ نه د دفاع او د نصرت وعده کړې ده مونږ او تاسو سره، او هغه ذات چې مونږ او تاسو سره د جنت وعده کړې ده، په یاد باید ولرو او مطمئن اوسیږو چې هغه ذات په خپله وعده کې وفادار دی. هغه خپله وعده باندې وفا کوي او حتما به یې پوره کوي، البته د خپل حکمت په اساس او د خپل علم په اساس د هغې د وخت په اړه او نور حکمتونه چې دي هغه په خپله په هغې پوهېږي. کله د الله رب العالمین د نصرت وعدې او د تایید وعدې لږې وروسته شي، دا د دې معنا نه ده چې هغه موږ او تاسو سره په وعده ولاړ نه دی، بلکې د دې معنا دا ده چې هغه په خپل حکمت سره ځینې کارونه مؤخر کوي، لیکن باید منګ او تاسو په دې باوري او ډاډه او مطمئن اوسیږو چې د الله تعالی وعده په حق ده. ان وعد الله حق. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.